محترمو وطنوالو سلامونه نیکې هیلې. په 13 کالو کې د کافر په منصوبه او د مولایانو په لاس د مسلمان ملکونو اتلان او سلطنتونه څنګه برباد کړي شول. دا موضوع ډیره ثقیله ده، اوږده ده، 100 کاله دي، دا نازکه ده او زه پوهیږم چې خطرناک هم ده. خو وطنوالو خپل وطنوالو ته به رښتیا ضرور وایو. نو کوشش به کوم چې څومره ممکنه کېدی شي چې په اسانه ژبه کې دغه 100 کاله راغونډ کړم. ګوچې ګران کار دی. وطنوالو 100 کاله مخکې بالشویک انقلاب، جنگ عظیم اول، د میر امان الله خان راتلل او سلطنت عثمانیه ختمېدل او بیا د میر امان الله خان سلطنت ختمېدل. دا ډېر یو بل پسې دي. دا داسې وګڼه چې د یو وخت خبرې دي. وطنوالو د اول جنگ عظیم شروع کېدو نه مخکې د یهودیانو او د عیسایانو دا ډیل شوی و چې موږ به تاسو ته اقتصادي مدد درکو عیسایانو ته، خو تاسو به موږ له خپل یهودي ریاست اسرائیل راکوي. په دې ډیل باندې عبدالعزیز ابن سعود چې کوم بیا وروستو د سعودیه بادشاه به جوړېدو او د هغه سره مذهبي مشران هم په دې ډیل کې خبر وو. نو په داسې وختونو کې ایډورډ لارنس یو انګریز و چې هغه عرب ته راغی. د عرب علماء کرام او مشران او شیخانو سره ملاقاتونه، تنظیمونه، ترتیبات جوړ شول او دا د سلطنت عثمانیه خلاف په بغاوت نه صرف دا چې کانې کړل بلکې تیار یې کړل، تربیه یې کړل. نو د سلطنت عثمانیه خلاف اندرونی بغاوت اوچت شو. یو دویم عجیبه خبره دا شوې وه چې په ده وخت کې ملایانو دا فتوې کولې په جوماتونو کې فلسطین علاقه کې چې حضرت امام مهدي علیه السلام را روان دی. تاسو قصبه کې خرڅه کې هیڅ خبره نه ده. بیا به هغوی راځي، ټول خلک به مسلمان شي، دا به واپس تاسو شي. دا خبره فخر افغان باچا خان خپل کتاب زما ژوند او جدوجہد کې لیکلی هم ده چې کله هغه حج ته تللی و، هغه د فلسطینیانو نه تپوس کړی و چې تاسو دا ځمکې ولې په یهودیانو خرڅوئ؟ هغه ورته وایي چې حضرت امام مهدي به راځي. هغه ورته تاسو ته چا ویلي دي؟ هغوی موږ ته ملایانو ویلي دي. وایي ښه تاسو سره هم ملایانو دا سلوک کړی دی. دا بل کار کړی و. صرف دلته نه، په نړۍ کې هم د مسلمانانو د سلطنت عثمانیه په حواله سره عجبه کیسه وه. په انډیا کې چې کم سیاسي تحریکونه وو، دوی د سلطنت عثمانیه د ختمولو خلاف انګریز ته ووی او دوی وی موږ هجرت کوو. چېرته؟ افغانستان ته. یار سلطنت عثمانیه چېرته دی؟ افغانستان چېرته دی؟ ته چېرته روان یې؟ او د دې نه علاوه نور ملایانو چې هغوی به وی چې د سلطنت عثمانیه د بچ کولو دپاره جهاد ځکه فرض نه دی چې دا آل محمد صلی الله علیه وسلم نه دي. او په عربو کې به هم داسې ویلې کېدل. د عرب علماء کرام څه کړي دي د سلطنت عثمانیه خلاف، دا په مختصر توګه د هغه هیرو نه واورئ چا چې په ګیلي پولي په ترکی کې واحد محاذ و چې د سلطنت عثمانیه بچ کړی و، هغه و کمال اتاتورک، کمال پاشا اتاتورک، چې
چې بیا خو ټول سلطنت عثماني ختم شو یو ترکیه پاتې شو هغه بس دلته زه سلطنت جوړوم د عرب مولایانو نه دومره تنګ شو چې د ټول جماعتونو ته تالیو لګولې اذان یې بند کو او خلکو ته وی چې المنځ به په ترکی کې په عربي کې بل منځ نه کوي نو دا خو سلطنت عثمانیه شو په افغانستان کې میر امان الله خان حکومت چې کله راغی نو دوی چې جمهوریت راولما عدالت به وي ښځو ته به تعلیم ورکوو دی به تکنیکي طور باندې پوهوو دلته به انصاف وي دلته به برابري وي او افغانستان به نور د انګریز نه جدای زمونږ به خپل خارجه پالیسي موږ به آزاد ملک یو دا جنگ یې وکړو 3 کاله جنگ و دې ته افغان انګریز دریم جنگ وایي او دا جنگ یې وګټلو نو لکه څنګه چې الته ایډورډ لارنس و دلته ډیوډ جونز و د پیر بغدادي په شکل کې پیر کرمشاه و نور د پیرانو یو چینو او دلته هم ملایان اغستي وو په خوست کې مولانا عبدالله راپاسېدو په یو لاس کې د میر امان الله خان آئین په بل لاس کې قرآن پاک او وایي چې که دغه آئین سره ځې نو ته د قرآن پاک خلاف روان یې ته کافر شوې ستا دا دنیا او هغه دنیا دواړه د برباده شوې د خوست د بغاوت بیا ناکام شو میر امان الله خان اروپا ته لاړو دغه وخت اوږد سفرونه وو په مانچسټر کې سیټي کونسل کې اوس هم د میر امان الله خان او د هغه کورودانې سوریا تصویر شته په کمیس پرتوګ کې دی خو چې افغانستان ته دا تصویر په وخت کې څنګه پیش کړی شو دا فوټوشاپ باندې په وخت کې زما مولا څنګه پیدا زه په نن نه پیغام نه پیژنم چې دا فوټوشاپ دی او کنه دی د او وخت مولا څنګه په پوي شو په زمونږ شینواری عزیزانو مولایان څنګه په پوي شول په جلال آباد کې بغاوت راوچت کو چې الته خو بهایي شوی دا الته خو دوی چې کمی خبرې وکړي از په دې ویډیو کې نشم ویلي میر امان الله خان کافر کو میر امان الله خان د غیرت چیلنج کو د په عزت باندې سوال نو چې کړ د کردار یعنی د مولا د میر امان الله خان په شان انسان یې د معاشره د عزت د انا د غیرت د هر څه په حواله سره برباد واچولو او حبیب الله کلکانی بیا راغی حکومت یې راغی بیا لرې شو نو میر امان الله خان هم د مولا د لاسه لاړو زه لږ ټوپ لرې وامه 1950 ته ځم 1950 ته بیا به 21 ته راسم 1921 ته نو بهرحال 1928 کې د میر امان الله خان حکومت راغی په 1955 کې په مصر کې یو مشر و جمال عبدالناصر چې هغه ډېر وطن دوسته ترقي پسند جرأت والا انسان و هغه د دوی میر امان الله خان د مصر سره نهر سویس تیریږي نو هغه فیصله وکړه چې دا زما د کام دی نشتلاز یو نو هغه د اقتصاد چابي و نو په هغه باندې اسرائیل او هغه فرانس او برتانیې خپل ځواکونه موبلایز کړل چې نه دا ورسره نه منو امریکا ورته صبر وکړي امریکا وایي چې اسرائیل ته وایي چې ته د سینې نه موزه او د سعودیه ته ورغی دوه رونو یو ایلن ډلس چې کوم ډایرکټر انټيليجنس و د امریکا بل جوزف ډلس هغه سیکرټري خارجه یعنی وزیر خارجه دا د آین آور صدارت د امریکا الته ورغل نو یو خو د امریکا د سعودیه تیل راغلیو راوتلیو دا اته درشم کې راوتلیو دویم دا مطلب وو چې دغه سعودیه چې کومه ده په دې کې مقدس مقامات دي خانه کعبه ده مدینه ده غار هیره ده دا ټول باید چې
که سعودي عرب سره شي نو موږ دا د دوی مدد کولی شو په دې اشتهار کې نازکې خبرې دي خو کول ضروري دي نو په هغه کې ورته ووایي چې ته زموږ یو مدد وکړه ورته وایي څه وایي ته د جمال عبدالناصر خلاف ملایان راپاسوه نو د اخوان المسلمین چې جوړ شو دا د امریکې په پیسې د سعودیه په لار د جمال عبدالناصر د هغه فیصلې په خلاف چې نیر سویز یې نشتلایز کو د سعودیه جو تا ته به ورګه ملایان در پسې راپاسوم ملایان یې راپاسول هغه اخوان المسلمین د جمال عبدالناصر د ده پسې دویم چې راغی بیا دریم انور سادات راغی دا اخوان المسلمین نه ختمېدل او لانجې به وي کنجې به وي او اخر یې انور سادات په فوجي پریډ کې نیغ په نیغه لایو کې مړ کو نړۍ وکتل از امام زولی چې کوم وي هغوی ته به یاد وي چې انور سادات یې کله څنګه وجلی و د هغه په مقدمه کې ایمن الزواري ونیولی شو دا د اخوان المسلمین یو مشر بیا د عرب ممالک چې چا د عمر قید یا د مرګ سزاګانې شوې وي په هر څه جرم کې دا ټول را خلاص کړل افغانستان ته چې دلته جهاد وکړي ایمن الزواري داسې دلته راغی او بیا د اسامه بن لادن نائب شو نو هلته اخوان د ملایانو د جمال عبدالناصر نه والا تر انور سادات پورې څه وکړل واپس زما 1921 چې په کوم ځای کې مې خبره پرېښې وه 1921 کې سلطنت عثمانیه بس دوی پرېکړه کړې ده چې ختمېدو به د 22 کې به ختمېږي خو دلته د امریکې او د برطانیې ستونزه دا وه چې د روس کې چې کوم سوشلیست انقلاب راغی دې سره به څه کوو مشر خو برطانیه وه نو دوی په دې پوه شو چې د دې نه خو زاره روس ښه و دا خو نورم خطرناک شو نو بیا دا سوچ وکړو دا پرېکړې چې کوم وکړي نو هغه دا وکړلې چې موږ سلطنت عثمانیه چې تقسیموو د مسلمان ملکونه جوړوو نو دا به داسې جوړ کړو چې دا د روس په پوله باندې مسلمان ملکونه جوړ شي راشي نو دا به موږ اسلام as a weapon and Muslim as a fuel اسلام د یو وسلې په توګه او مسلمان د جنگ د خشاک په توګه د سوشلیزم خلاف جنگو نو دا ملکونه چې کوم جوړ شو د ترکی نه د پاکستان پورې نو د دې شکل داسې راتلو د نوې میاشت چې راځي وړوکې میاشت کرسنټ نو دې ته ملیټري کرسنټ ویلی شول چې دا ملیټري کرسنټ هم جوړ کړو او بیا هماغه تکفیري او په مسعودیه کې بل کارم شوی شپږ پنځوسم کې خو اخوان المسلمین جوړ کړل په 2 کې هلته مسلم ورلد لیگ جوړ کړ ټول تکفیري چې د نړۍ کې څومره مسلمان علما کرامو دغه راجمع کړي وو په دې کې مولانا مودودي وو دا تنظیم یې ولا جوړ کړو او دا په لیکلو کې لیکي چې دا پیسې امریکې ورکړي یعنی مسلم ورلد لیگ جوړیږي او امریکا پیسې ورکړي او په مکه کې جوړیږي 2 کې 1922 کې نو واپس یو اشتم ته زمانو پاره کې وایي چې موږ به اسلام د وسلې په توګه جنگ د خشاک په توګه جنگ یو دلته د مسلمانانو درجه بندي وکړه او په هغه کې به دا فتوا وشوله چې د اهل کتاب سره نکاح روا ده د سوشلیست سره روانه ده او بیا یو سوال تاسو ته مخې تقدمه تاسو په سوچ وکړئ په برصغیر سب کانټیننټ یعنی هندوستان موجوده پاکستان موجوده بنگلادیش کې د انګریز حکومت او دلته څلور داسې فرقې جوړې شوې چې په نړۍ کې بل ځای نشته کوي ماته ووایي مرزي بریلوي دیوبندي او تبلیغي دا څلور فرقې د برصغیر نه علاوه راته وایي که چېرته جوړې شوي دا څنګه جوړې شوي دي پرېږده دا خبره
سوال دی کوېسچن دی په دې سوچ وکړو پاکستان جوړیږي نو پاکستان د جوړېدو اهمترین اړخ چې کم خلک کم بیانوي هغه دا دی چې سلطنت عثمانیه کې چې کم فوج جنګولی و انګریز په افغانستان کې چې کم جنګولی و دا پنجاب رجمنټ برټش انډین پنجاب رجمنټ و دا مسلمانانو په دې کې اکثریت دا د برټش انډیا د فوج 75% و او چې کله پاکستان جوړ شو دا پنجاب رجمنټ د پاکستان فوج شو بیا دغه فوج د افغانستان په حواله سره کومه پالیسي جوړه کړله روس راغی هغه ویډیوګانې مې مخکې کړي دي خو دا مختصر کومه چې کله په افغانستان کې سوشلیست انقلاب راغی روسی فوج راغل د هغې په ضد دلته د امریکې په پیسو د سعودي عرب په پیسو دلته 40,000 رجسټرډ مدرسې جوړې شوې د دې رجسټرډ مدرسو سلیبس سو عزیزانو دا چا لیکلی و دا نیبراسکا یونیورسټي لیکلی و په دې څومره پیسې لګېدلې وې په دې 500 میلیون ډالر لګېدلې وې په دې کې سو دا تکفیری سوچ و هغه تکفیری راواخلي د جمال عبدالناصر خلاف اخوان المسلمین راغی افغانستان ته تکفیر څه ته وایي چې که یو مسلمان زما سره متافق نه دی نو هغه هم واجب القتل دی نو د افغانستان خلاف دا جهاد چې وشو دا په دې باندې وشو خو دې کارونه کو نو بیا د طالبانو شکل راوستو نو د طالبانو په شکل کې یو چپټر پکې اضافه کو دا د پاکستان د خفیه ادارو په وینا باندې چې د دوی سلیبس کې دا واچوه چې د وطن دوستی د الله دشمنی ده یعنی که زه د افغان وطن خبره کوم نو زه د الله دشمنی د الله سره دشمنی کوم خدای مکه دا د دې طالبانو مایند سیټ دی ځکه خو دوی په بامیان ورځي ځکه دوی په افغان پرچم نه بیرغ نه مانی ځکه خو دوی دا ټول سوچونه د اغ ذهن خبرې دي نو عزیزانو د مولا د لاسه سلطنت عثمانیه لاړو د مولا د لاسه جمال ناصر او انور سادات لاړو میر امان الله خان لاړو افغانستان تباه شو امریکې او ارچا پکې خپل فائدې لټولې امریکې روس ته ماته ورکړه پاکستان افغانستان ګډاګې کو خو دلته یو بل کارم شوی دی هغه اکثر خلک نه ذکر کوي د پیښور په یونیورسيټي ټاون کې حماس تنظیم جوړ شوی دی یو یاسر عرفات پاتې و چې هغه ټول دنیا ته قابل قبول و د پیالو مشر و نو د پیښور په یونیورسيټي ټاون کې د سی آی ای د آی اس آی د یعنی د فیصل ترکی د سعودیا د انټيليجنس ادارو د دوی په موجودګۍ کې د اسامه بن لادن په موجودګۍ کې د هغه دوه استادانو د عبدالله اعظم او ډاکټر کتب په موجودګۍ کې حماس تنظیم فیصله وشوه دته اسرائیل امداد ورکولو دته اسرائیل وزیر اعظم امداد ورکولو دا هیڅ پټه خبره نه ده د ښکاره خبره ده د دا ولنې ټارګټ څوک یاسر عرفات و الفتح تنظیم و پیلو و او هغه حماس تن فلسطین خو مظلوم دی خو د حماس د لاسه دا غربي پټه او غزا دام تقسیم شو نور وړو کې شو کوچنی شو نو عزیزانو په دې سل کالو کې خو زما مولایان د دښمن په لاس کې یو داسې لوړ جوړ شوی دی پاتې شوی دی چې هغه د مسلمان ملکونو اتلان ټکولي دي برباد کړي دي سلطنتونه تباه کړي دي
خو که چرته یو مولا د دشمن ایجنټ نم وي د ده لاره داسې ده چې په دې کې ترقي ممکنه نه ده دا د ساينس دشمني دا د پرمختګ لاره نیسي دا د تیارو خواهونکی دی دا د رڼا نه یریږي دا د زنانه نه یریږي دا د تعلیم نه ویره کوي ځکه په انساني تاریخ کې که آپ پروټسټنټ ہو که کیتھولک ہو که هغه عیسائی ہو که مسلمان ہو داسې مثال نشته چې چرته د ملا حکومت راغلی او هغه ملک یا هغه قام ترقي کړي خدای دې مونږ د دغه خپسو نه خلاص کړي خدای دې مونږ له شعور راکړي په افغانستان کې چې کم نظام دی دا نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نظام دی نه د خلفای راشدین نظام دی دا نه په نړۍ کې په یو اسلامي ملک کې پاتې شوی دی خو هغه افغانستان چې کم ته به د سلطنتونو قبرستان ویل د مذهب په نامه یې څنګه مجبورې څنګه بېوسه څنګه کمزورې کو خدای پاک دې زموږ ایمان مضبوط لري خدای پاک دې موږ له پوهه راکړي چې په کومو خبرو نه پوهېږو خدای دې موږ ته لار وښیي خدای دې زموږ بندې لارې کولاو کړي ستاسو ډېره مننه په مخه مخه